درنو لیدونکو او اوریدونکو په تیر پروګرام کې د روښاني تحریک د یو مخکښ شاعر ارزاني خیش کې په باره کې د سره وژغېدلو نن به د دې مفکورې د یو بل مهم شاعر میرزا خان انصاري په باره کې په لنډ ډول د سره وژغېږو. میرزا خان انصاري د نورالدین زوی او د پیر روښان لمسی دی. د زیږېدو نیټه یې څرګنده نه ده، خو په 1430 میلادي کال کې د مغول شاهجهان په لښکرکښیو کې د دکن په جنګونو کې وژل شوی دی. د روښاني عقیدې یو بل مشهور پیرو شاعر دولت لوانی په دغه جنګ کې د میرزا خان د وژل کېدلو تصدیق کوي. میرزا خان د نورالدین صفت به څو کړم. میا روښان د علم ښار و، د لمر و، د حاجي په زړه چې پټ و په ډېر کاله، د میرزا خوله د هغه علم مظهر و. هیڅ افغان به د ده غوندې شعر کړی نه وي. دی په خپل زمان تر هر شاعر بهتر و. په دنیا یې محبت تکبر نه کړ. په ظاهر سپینه جامه کې قلندر و. د دکن په جنگ شهید شه، خوشنود اوشه، په تاریخ د 1040 د ده ګذر و. میرزا خان د پیر روښان مسی او د خپل کاکا د زوی احداد سره چې د روښاني تحریک رهبري پر غاړه درلوده مخالف او له هغه څخه لاره بیله کړه، مګر د ارزاني خیش کې په ډول تر مرګه روښاني عقیدې ته معتقد پاتې سو. د دکن په هغه جنګ کې د پیر روښان بل مسی د جلال الدین روښاني زوی العداد چې د مغول پاچا نورالدین جهانګیر لخوا د رشید خان لقب درلود او په حالنامه کې چې د روښانیانو نسبتا مفصل او مستند تاریخ دی هغه ته خان علی شان ویل کیږي هم برخه درلود. په حالنامه کې راغلی دی چې خان علی شان د دکن د صوبې په بیجاپور کې و چې ناڅاپه د دشمن 12,000 عسکرو حمله ورباندې وکړه. له میرزا خان او رشید خان سره یوازې 300 عسکر ملګري ول. په هغه جنګ کې میرزا خان او د هغه زوی عبدالحکیم شهید شول او رشید خان د میرزا خان په مشوره د جنګ له میدان په تیښته ځان خلاص کړ. په هغه جنګ کې د رشید خان ورور میاداد هم ووژل شو. څه چې د ادبیاتو نړۍ په پروګرام کې موږ ته د اهمیت وړ دي هغه د میرزا خان انصاري شاعري او دا حقیقت دی چې هغه له روښاني تحریک سره ارتباط وشلاوه، خو تر مرګه پورې هغه عقیدې ته وفادار پاتې شو او د شعرونو موضوع یې زیاتره د روښاني طریقې ستایل، پیر کامل، طریقت او د یقین د حاصلولو موضوعات او دغه ته ورته مفاهیم وو. زه چې میرزا خان انصاري د تصوف پر لپیچلې مفکوره په ډېره ساده
ژبه او سپینو کلماتو پښتو ادب ته معرفي کړې ده او سره یې ویلی شي چې په پښتو ژبه کې به داسې شاعران چندانې نه وي چې په دې مغلق مضمون کې د ده په څېر سپینې خبرې کړي او ځان یې د هرې بلا مخې ته سپر کړي وي. دې حقیقته دوی پخپله هم متوجه دي او وایي چې د حجاب خبرې باید لوڅې ونه کړي. میرزا خان په یوه غزل کې د تصوف د مسلک د وحدت الوجود بیان کوي چې د شریعت لخوا محکوم شوی دی او باید یې په پرده کې بیان کړی وای. دا کلام او د ذات زوال مې نشته، تل بقایم. میرزا خان انصاري په خپل تفکر او د تصوف په دنیا کې داسې مقام ته رسېدلی دی چې د کائناتو په هره ذره کې د خپل یار مخ ویني او هره ذره یې د یار د مخ آینه ده. میرزا پر خپل یار مین دی او داسې مین دی چې یوه ټوټه عشق ګرځېدلی دی او د وجود هره ذره یې د خپل یار د مینې ذکر کوي. بالاخره د خپل وجود په هره ذره کې هم خپل یار ویني او کله چې خبره دې ځای ته رسېږي نو میرزا خان د حیرت په مقام کې خپل ځان ویني او ګوري چې د یار محبت بیرته د ده وجود ته راګرځېدلی دی.